مانځه کې 14 واجبات دي. که چیرې کوم واجب پاتې شي او سجدې سهوه ونه شي هغه مونځ ناقص دی او په ترک د واجب باندې باید سجدې سهوه وشي. اول واجب د مانځه د تحریمي تکبیر د الله اکبر په لفظ سره ویل. دویم د قرائت لپاره د دوو لومړنیو رکعتونو تعینول چې 2 رکعتو اولو کې به قرائت لولي په فرضو کې. دریم د لمانځه په 2 رکعتونو کې د سورت فاتحې نه غیر 3 لنډ یا یو اوږد آیت لوستل د سورې فاتحې نه وروسته. څلورم د الحمدلله لوستل د فرض او سنتو په ټولو منځلو کې، یعنی سورې فاتحه په فرض او په سنتو منځونو کې په ټولو کې د دې لوستل واجب دي. پنځم د نفلو او وترو په ټولو رکعتونو کې د سورې فاتحې سره یو سورت یا 3 آیتونه لوستل دا هم واجب دي. او په فرض منځونو کې صرف په اولنیو 2 رکعتونو کې سورې فاتحه یا 3 آیتونه لوستل واجب